د بلخ ولایت د غصب شویو ځمکو د خلاصون کمیسیون مسؤلین وایي په دغه ولایت کې زرګونه جریبه هغه دولتي ځمکه چې د تیرې ادارې د یو شمېر چارواکو لخوا غصب شوې وه بیرته ازاده کړې ده. د یاد ولایت د غصب شویو ځمکو د مخنیوي کمیسیون مشر او د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په بلخ ولایت کې 1,60,000 جریبه غصب شوې ځمکه تثبیت شوې ده چې له دغه شمېره یې دا مهال 60,000 جریبه ځمکه له غصب څخه خلاصه شوې ده او پاتې برخه یې تر څار لاندې ده چې ډیر ژر به یې د خلاصون چارې پیل شي. نوموړی زیاتوي چې دغه ځمکې د تیرې ادارې پر مهال بلخ کې د ځایي چارواکو او وسلوالو زورواکو لخوا غصب شوې وې چې د اسلامي امارت له واک ته رسیدو راهیسې د خلاصون چارې پیل شوې دي. 20,000 زمین ما مسترد کردیم و دیگه ایشم در زیر بررسی وزیر سریباس نتیجه ایش اونا بررسی کردم یک وقت پیش نتیجه ایش بردن تا نتیجه ایش اعلام نکردم دیگه. مالچرا الحمدلله در ولسوالی بلخ، در ولسوالی شلگر، در ولسوالی دهبابی از 1 لک بالا ما مالچر از دست مردم ما مسترد کردیم. ورته مهال د مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکي د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو له پروسې هرکلی کوي او وایي چې د اسلامي امارات په راتګ سره د جایدادونو د غصب کولو او زورواکۍ مخه نیول شوې ده او په زیاته اندازه هغه شخصي ځمکې چې د تیرې ادارې خپل سر وسلوالو غصب کړې وې بیرته یې اصلي مالکانو ته سپارل شوي دي. دوی ټینګار کوي چې دغه پروسه دې پر ښارونو سربیره لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي چې له کلونو راهیسې پر سلګونه جریبه څړځایونو یو شمېر خپل سر زورواکانو د غصب منګولې لګولې دي. تعداد زمین‌های البته دولتی یا علفچرها از دست غاصبین غصب شده و مشکلات به مردم به این مشکلات ها مواجه شدن که گوسفندهایشان علفچر نداشتن، ولی در این باره توجه امارت اسلامی، توجه مجاهدین ما باید باشه که همین زمین ها را از دست غاصبین خلاص بگردانه. یکی 2 سال شده امارات آمده، ما از این بسیار خوش هستیم. زورمندایی که دولت قبلی بود زمینه و ملک مردم، جای منزلای مردم غصب کرده بود، پس امارات میتونه که داده بعد صاحب اصلیش اکثری بلانکا و زمینه رو پس صاحب اصلیش تسلیم کرده و دیگه هم خواهش میکنیم که از دست زورمندا گرفته از ملکیت اصلی در صاحب اصلیش زمینه رو مردم تسلیم کنن. د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې 2,500,000 جریبه ځمکه د غصبګرو لخوا غصب شوې ده چې له دغه شمېرې تر دې مهاله 589,000 جریبه ځمکه بیرته راګرځول شوې ده.